إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زمان معزز مشران حاضرين سامعين نن دا خبر باید منگ و پیجانو چی یو مومن مسلمان پا بل مسلمان باندې څومره حقوق لري یو مسلمان پا بل مسلمان څومره حق لري حق المسلم على المسلم د مومن مسلمان حق پا بل ورور باندې فیو مبارک حدیث کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه حقوق تحدید کړی دی چې دا شپږ حقوق دی یو مؤمن په بل مؤمن باندې دا حق لري خو لیکن دا حدیث په دې دلالت نه کوي چې دا شپږ دی او نور حقوق نشته په دې حدیث کې شپږ حقوق ښودلي دي د دین علاوه نور حقوق هم په اسلام کې شته ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے روایت کی فرمائی
حق المسلم على المسلم 6. قيل ما هن يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع جنازته. دا شپږ حقوق. یو حق ده چې مؤمن مسلمان یو ورور مسلمان په بل لري چې هغه ته سلام ویلی شي. کله چې څوک چا سره ملاوي یا یو مجلس ته داخليږي یا یو کور ته داخليږي یا په لار باندې تیریږي باید سلام واچي. دا د مؤمن مسلمان په بل مسلمان حق. سلام اچول سنت دی، خو جواب ورکول بیا څه دي؟ دا واجب دی. جواب به ضرور بیا ورکړي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ارشاد مطابق هغه په دې شپږو حقوق کې اولنې سلام ښودلی دی. نو معلومیږي دا چې دا یو مهم حق دی د مؤمن مسلمان. دا بالکل ضایع کول نه دي پکار، دی باندې اهتمام پکار. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې طریقه هم ښودلې چې کشر به په مشر باندې سلام اچي. یو سره په لار باندې تیریږي بل ناس ته کم سړی چې تیریږي په هغه ناستو خلکو به سلام اچي. دا نه چې کوم ناس خلک هغه ته سلام اچي تیریدونکي نه. دا ناس خلک په دغه مسلمان حق لري چې ته په دې باندې تیریږي باید سلام واچي. یو جماعت ته یا یو کوټې ته ډیرې ته مجلس ته کور ته ننوځي، نو کوم سړی چې ننوځي دغه ناستو خلکو د داخل کې خلکو دا حق دی چې دی ور باندې سلام واچي. زمونږ استاد پښتانه ورونه سره چې کور ته ننوځي دغه خپل اهل بیت او بیبي ماشومان یې باندې سلام نه اچي. وایي دا خو شرم دی، څنګه خپلې ښځې باندې سلام واچو؟ دا د جاهلانو خبره ده. دې حده پورې مونږ کې هغه جهل فاتح دی چې خپلې بیبي باندې د ټول عمر د انسان مرګره د ټول عمر د سره د پکور کې همکاري ورسره کوي، د بچو خدمت کوي، د ملمنو خدمت کوي، د خدمت کوي، او دی وایي چې شرم دی عیب دی زه سلام اچوم. نه باید دا مراعات او دا جاهلانه عادتونو باید موږ د ځانه لري. ډېر خلک زه ګورم کم خلک چې ما پیژني خو ومې پیژني، چې ما نه پیژني اکثر عربي جامې ما چولي جومات کې ناست یم نو چې رانه نوځي دا زموږ استاد پښتانه ورونه دې خوا اخوا وګوري جومات یو کوټ کې کي سلام اچولو کې د انسان په شجاعت باندې دلالت کوي. څومره خلک ناست او تر رانه نوځي السلام علیکم، دا نور ته څه وایي؟ وعلیکم السلام جواب ورکړي. دا د دې سړي په شجاعت باندې د په رجولیت باندې د په دغه باندې دلالت کوي چې دا یو سړی دی رانه نوځي سنت د نبی علیه السلام تطبیق. او دویمه غلطي دا وکړه د جماعت حق دی. دې مؤمن مسلمان باندې جماعت حق لري. هغه حقوقونه چې دې حدیث کې نه دي بیان شوي، یو حق دا دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. کله یو سړی جماعت ته ننوځي تر څو چې 2 رکعاته منځ کله نه بچینی. اگر که د جمعې ورځ د جمعې په خطبه کې هم نبی علیہ السلام امر کړی او صحابین نه وتل چې 2 رکعاته منځ وکړي.
د جمعې خو خطبه کې هم معاف نه دي، دا به کې 2 رکعت. لہذا هغه ورونو ته عرض دی چې دا مسلو ته معلومه نه ورانه نوځي، که مخکې راغلی چې څومره نفل دی او سنت دی وکړه، دې کې زیات اجر دی، خو چې خطبه شروع یې ورانه نوځي باید 2 رکعته مونځ ضرور وکړي. دا د جماعت حق دی په دې مسلمان باندې، باید د جماعت حق مونږ ادا کړو. نو سلام اچول بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې پورې د دې بیان کړی دی چې کله یو کافر سره یهودي نصرانی سره مخ کېږي ته به سلام پې نه اچي، بالکل به په هغې سلام نه اچي، او که هغه شروع وکړه سلام یې اچو ته به صرف ورته وعلیکم، مکمل جواب به هم نه ورکړي. قرآن عظیم الشان کی راضی وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا. یو سړی پتا باندې سلام واچي نو تاسو هغې نه ښه جواب ورته ورکړئ. یو سړی درته وایي چې السلام علیکم، ته به په جواب کې وایي چې وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته ومغفرته ورضوانه، دا احسن جواب. اتا ته وایي چې السلام علیکم ورحمة الله، نو ته به ښه جواب ورکړي چې وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته ومغفرته ورضوانه. زمونږ استاد ورونو کې یو بل عادت هم شته چې کله یو سړی السلام علیکم خیر علی جی په خیر علی ار کله راشي، دا خلاف سنت. ورته ووایه وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته خیر علی جی ار کله راشي ستړي مشي بیا وکوه، او چې هغه ته سلام وچی او ته ورته خیر علی جی ار کله راشي، غلطه خبره. نو ورته ووایه چې وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته ار کله راشي په خیر راشي، ورون راځي چې وڅکي بیا ورته ووایه. دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت، دا د مسلمان حق دی په یو بل باندې. بل حق هغه دا دی چې کله تا ته یو مؤمن مسلمان دعوت درکړي، اجابت الدعوه، دا غي دعوت قبلول، دا تا باندې حق دی، باید ورش. روټۍ د ته وکي، چاله روټۍ کړې ده، ډوډۍ کړې ده، او دعوت د ته درکړي چې حاجي صاحب مهرباني وکړه تاسو راشئ، نو باید دا دعوت له قبول کړي، دا دغه حق دی په تا باندې. او دې کې عزت دی، دا چې تا ته ټلیفون کوي په دې دونه خلکو کې او خبر درته کوي چې حاجي صاحب مهرباني وکړه، او دا نور خلک نه غواړي ستا عزت کوي. زمونږ استاد دین دا د احترام دین دی ورونو. دا ګوره ډېر دقیقه مسله ده که یو سړی ورته سوچ وکړي چې هغه ستا احترام کوي، تا ته جواب کوي، خبر درته کوي، نو دین اسلام څه وایي؟ دا حق پتا لري قبول یې کوله، د هغه نه زیات اعزاز به یې ته کوي. بل دریم حق دا دی چې وإذا استنصحك فانصح له، الدین النصیح، دین ورونو دا نصیحت دی. مومن مسلمان دی خطا کیږي ساوه کیږي، نو په دې بل پوهه انسان باندې دا بل مسلمان حق لري چې دا ورته نصیحت وکړي. دا د مومن حق دی چې کوم سړی پوه دی هغه ناپوهه ته به حق رسوي، دا شرعي حق دی د مسلمان باندې. تمیمی داری رضی اللہ عنہ یو مبارک حدیث دی وی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت دی فرمائی الدین النصیحہ قالوا لمن یا رسول اللہ قال للہ ولرسوله ولأئمة المسلمین وعامتهم. دین نصیحت دی دا اللہ دفارا، دا رسول اللہ دفارا، دا اللہ دین با بتا بیانے، دا رسول الله خبره به وته بیان، او عام خلق مشرانو ته کشرانو ته عام مسلمانانو.
من رأى منكم منکرا فلیغیره بیده. دا هغه نصیحت عامه وس دی وو په لاس یې منع کور کې د بچی ناروا کوي دا ستا وس دی منع یې نه بکي. محل کې د سره یو سړی موظف دی مامور دی شریکه کې د سره مامور دی تاسو زیاتی کوي ناروا کوي منع کوي. کمره کې دیره کې د سره یو سړی دی هغه زیاتی کوي ناروا کوي منع کوي. ته مشر د قبیلې ستا کشران دي ناروا کوي زیاتی کوي منع کوي. من رأى منکم منکرا څوک چې ناروا وي وسی منع کوي. فإن لم يستطع فبلسانه کبه وس نه لري باید لاس نشي منع کوله باید په خلو ته چې دا کار ناروا دی غلط دی د دین خلاف دی د سنت خلاف دی دا باید ونه کی. وإن لم يستطع دا وس هم نه لري چې بیان داغي وکي په خلو باندې د منکر رد وکي نبی بزر کې وسر حسد ساتي. وذلك اضعف الايمان کمزور ایمان کمزور مسلمان دار چې بزړه کې دغه بې ایمان سړي سره منکر والا سره حسد ساتي. قوي ایمان والا دار چې منې کی. دویمه درجه کې قوي ایمان والا چې په خوله منې کی. الله دې موږ او تاسو دې کمزوري ایمان خاوندانان کی چې دا کمزور موته کې پیدا شي دا هم ډیره ده ناروا بینو څه قسم حسد وکینا بغض را سره نه پیدا کیږي. دا ولې را سره ناروا ګورو به چې دا سره غلط کار کوي خلاره بخلو ته چینګه کلیه ته برازي مهرباني وکي تاسو کې نه دلته عزت به کو احترام دې چې د کمزوري ایمان خوندانان شو دا هم ډیره ده. بل حق د مؤمن مسلمان شکل هغه پرنچي وي. واذا عطس فحمد الله فشمته پرنچه وکی وټو خي نو زمونږ ورونو ته خدای جواب دغم نه معلوم چې سره پرنچه کوي څه وي موږ پښتانه ته وي شکر خدای دام یو خسړی د زوره هو وي ټوخه وکی و پرنچي کی یا الله شکر څه پکار دي الحمدلله سنت طریقه صدر الحمدلله. بیداغه جواب تب جواب اله ورکه چې الحمدلله و هغه سنت وو پیژني په ځای دې چې د الله حمد ادا کی نه دا وي شکر خدا خلاف سنت. اسانه مسله ده خدای یو عادت دې موږ تاسو کوم یو سره چې الحمدلله دا یاد نه خو عادت نیولې مجبوری ده عادت نو چې کله سړی وپرنچیږي باید ووایي چې الحمدلله بل به جواب کوي چې یرحمک الله الله دې پتا باندې ورحمېږي بیا به هغه جواب کوي جواب به څه کوي یهدیکم الله ویصلح بالکم ابدا ورته نو که دغه اخرنۍ دعا د چا نه یاد دا دوه خو یاد دي یرحمک الله او پښتو کې معنی دا ده چې الله دې پتا و رحمي کی دا څنګه ویل شي معنی هم کولای شي. پنځم حق دی ورونو چې و اذا مرض فعوده کله چې بیمار شي باید د بیمار تپوس وکړي بیمار فرسی دا د یو مؤمن مسلمان په بل مسلمان باندې حق او دا زمونږ استاد خوږ دین دی سبحان الله چې هر کله یو سړی بیمار شي او تاسو به دا خبره تجربه کړي د دې بیمار سره ټول خپل خپلوان یاران دوستان یادي سخت بیماری چې بچا باندې راشي نو یو ته یادېږي چې پلانې ته شه پلانې مې تپوسونه که پلانې مې ونه که پلانې اجي ته پلانې کاکا ماما خورئ پلانې خور مور پلانې تپوسو کوي نه یادېږي ټول ورته نو زړه کې ګیله راځي. نو نبی علیہ السلام وایي چې دا حق دی باید ورشي هغه ته تسلی ورکړي خوشحاله شي دعا ورته کوي الله دې روغ کا او وایي امین کی نو د هغه زړه خوشحاله شي. دا بیمار پرسی دونه یو مهمه مسله د حدیث قدسی دی ورونو
حدیث قدسی نبی علیہ السلام فرمائے چې رب کائنات فرمایلی دي یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی، اے بنی آدم ز بیمار شم تا زما د بیماری تفوس ونک، بیمار شم تا د بیماری تفوس ونک. الله جل جلاله باندې خو بیماری نه راځي. د دې حدیث مطلب دا دی چې دغه د بیمار سړي باندې دونه تکلیف د بیمار د دونه مهمه مسله ده رب العالمین ته خپل تعبیر کوي چې دا زما بنده بیمار دی گویا کې زه بیمار یم، دا دونه مهمه مسله ده. نو زه بیمار شم او تا زما تپوس ونه کړه. کله چې الله وایي دونه اهتمام کوي چې دی بیمار الله ته خپل تعبیر کوي چې بیماری رااله او تا تپوسونه کړه د مؤمن مسلمان. پکار ده چې د بیمارانو تپوس وکړو، خوشحالي کی. او یو حدیث مبارک د حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وچا چې یو مؤمن مسلمان تپوس وکړ هغه سحر کې یا ماښام کې، نو دی مسلمان باندې اوه زره فرشتي به سحر کې رحمت وي، درود دی مسلمان باندې وي، الله دې پتا باندې ورحمي. اوه زره فرشتي ماخام کې په اوه زره فرشتي د لپاره دعاګانې کوي چې الله دې تا د آفتونو مصیبتونو نه وساتي، ونه اجر پکې. بل حق دا دی چې کله دا مؤمن مسلمان مړ شي داغه د جنازې تجهیز، داغه د مرګ نه وروسته خدمت، هغه ته غسل ورکول، هغه ته کفن برابرول، داغه قبر تیرول، بیا هغه وړل او هغه باندې جنازه کول، جنازې ته حاضرېدل، بیا د جنازې نه وروسته وړل ادیرې او مقبرې ته هلته خښول، دا د مسلمانانو حق دی. یو بل دا موږ او تاسې الحمدلله په یو مسله کې عموما پښتانه زما په دې باندې خوښ دي چې د مړي ډیر اهتمام کوي. دا حق صحیح ادا کوم الحمدلله، په دې باندې شکر. خو یو کمه او زیته موږ د خپل مړي سره دا پښتانه کوو، یو زیته ور سره کوو. هغه ورځ یو جنازه و زور علم او ورسو ته مې ول ټلیفون مو چې وروره غوړه دالته 4-5 جنازې نوري دي، دا ټول مسلمانان یو ځای لراځي جنازګاه دا ټول په جنازه کې 2000 دونه خلک جمع کیږي. نو مهرباني وکړئ زمونږ پښتانه چې کله هلته جنازه سړی مړي پښتون هغه و صبر وکړي چې دا نور خلک لاړ شي جنازه وکړي بیا موږ وروسته کوو. نو څه زیات خلک چې راغلي 1.5 کسان وروسته پرې ودرېږي جنازه پرې وکړي. دا د مسلمان سره ظلم دی زیاتی دی. څومره کسان چې زیتی دا خو دعا کوي دې ته کنه دې مړي ته اللهم اغفر لحینا، اگر که زمونږ د پښتنو نه ده یاده کېدای شي دا نشم ویلی، خو یاره تاسو کې به د نیمو خلکو دا دعا نه یاده. اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، دا د چا یاده دا دعا؟ نیمو خلقو باندې یاد. دا مراد څه دی؟ یا الله زمونږ مړي ژوندي وبخي، یا الله زمونږ مړي وبخي، یا الله کوم خلک چې جنازې ته حاضر شوي دي دا وبخي، یا الله کوم خلک چې نه دي راغلي زړه یې ووسې ونه شو وغائبین هغه غایب هم وبخي، یا الله زمونږ لوی او واړه ټول وبخي، مردانه او زنانه ټول وبخي. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، یا الله چې ته زمونږ نه څوک ژوندی کې چاله بچی ورکې زوی ورکې لور ورکې الله په اسلام باندې پیدا کې ژوندی کې. یا الله وروسته د مرګ قیامت کې پاتې بعث بعد الموت، یا الله په اسلام باندې را پاتې. بے نوري دعاګانې دا چا دا دعا ده،
دا چې دا ټول مسلمانان زر خلق وای خدا کړه اصلي وای خدا نو پښتون وروره د خپل مړی سره ظلم او زیاته مکه او پدې کې پښتون نکی والله چې درو مړو ته والا ته ما ویلي چې کدل ته مکه وای جنازه ته ورشي 2-3 میاشتې مخکې سلیب خان کی جنازه و زورال موت ویل چال تلاش سبحان الله چې لاړم تقریبا 2000 خلق مسلمانان جمع شو 15 جنازې وي دا ټول راجمع شو د فلسطین یو سړی پکې مړو دغه خلکو ویل چې دا ورونه مسافر دی راځي د څوک نشته اول دته تعزیه وکړي دیندار خلک روانېدل هغه مسافر ته اول تعزیه وکړي دا د مسلمان حق د پښتانه د خپل مړي سره زیاته کوي ورونه دا زیاته مکوي بده باندې پښتون کی باید هغه کار مونږ کو چې خپل مړي ته پایده پکې ورسیږي دا دعا د خلک په دعا کوي نبی علیہ السلام وی چې تلویخ کسان صحیح مومن تلویخ مومن مسلمان چې لا یشرک بالله شیئا شرک نه کړي او د دې مړي د پاره شفاعت او دعا وکړه الله ولا قبلي او چې څونه زیات دورونه وو حقوق شپږ حقوق د دین نور حقوق مشته بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم للآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب الرؤوف الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم نورون زبا دعاكم خطاسب الله سنو چې توي په دعا کې دی وخت دعا کې صرف امين به خلاص چې تول پکې نشته صحیح شو نو زبا دعاكم تاسو په هغه باندې امين وي کوشش دا ده چې فضل کې امين وي ځکه صورت طریقې سره باید دعا وکړو اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم يا رب العالمين زمنګ دی ورونو مسلمانانو دلته یو مشکل پیښ شوی دی الله د تاوان او د خسارې سره مخامخ دي یا الله ته د اسباب محیا کې الله د مصیبت آفت نه وساتي الله د تاوان نه وساتي یا الله د مشکل حل کی اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا الله استاد دي نمونو الله استاد دي صفاتو د دې وجنا د دې مسلمانانو د مشکل حل کی الله نومي مسلمان چې چیرته د مصیبت او آفت سره مخامخ شي الله ستنه مصیبت او آفت لري الله قرضداران د قرض نه خلاص کی الله مریضان ته بیماری نه خلاص کی الله صحت عافیت او ورکی الله خدای مړی شوی الله ته مړی وبخي الله ژوندو ته صبر جمیل ورکی الله زمونږ بچی ادا دیندار متدین کی الله د سر مال حافظ و ناصر مش اللهم انا نسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك في كتابك او على لسان رسولك او اخترته في علم الغيب عندك اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله دي مسلمان ودا مشكل حلكي الله دا تاوان بشكي الله نعم البدل وتوركي الله نعم البدل وتوركي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سووا صفوفكم رحمكم الله الله أكبر الله أكبر